دا الله د شعائر نورونو مساجد الله بیوت الله دا الله کورونه دي دا الله عز وجل مساجد دي د دې مساجدو به تعظیم کې د دې به احترام کې الله رب العالمین موږ ته دا حکم کړی دی چې د مساجدو قدر دی وکړی شي د دې احترام دی وکړی شي الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله دغ نور أو دغرنا جبد سورة النور كي ما بيان وكدا ملاويجي وحسيليجي دغ التوحيد رنا دغ إيمان رنا دغ اسلام رنا دغ رسالت رنا فأغا كورونو كي وفأغا مساجدو كي أذن الله چا الله عز وجل حكم كرده أن ترفع چا داغي دي تعظيم مكرشي داغي دي احترام مكرشي دا مساجدو احترام او تعظيم رونو داده چا بدي مساجدو كي دا صفائي لحاظ وكرشي مساجد دي فاكوي دا دي ستري دا مساجدو تعظيم و احترام داده چې مساجد دی خوشبویه کړی شي د مساجد احترام او تعظیم داده چې دلته دی اوچت اوازونه ونه کړی شي هغه اوازونه چې په بار ټولنه کې یو انسان بل انسان ته کوي په دې کې د ګناه د خبرو نزان وساتل شي په دې مساجدو کې د ګناه کارونه ونه کړی شي دلته د نشئی توکو نزان وساتل شي په دې کې که خبرې د ضرورت په اساس کېږي ډېر په قلار او په ټیټ اواز دې وکړی شي د مساجدو احترام او تعظیم داده چې دلته کې به د مړو د جنازو اعلانونه نه کېږي چې په لوډ سپیکرو باندې دا اعلانونه کېږي چې فلانکې مړ دی او 2 بجې جنازه ده او تاسو جنازې ته حاضر شئ مساجد د دې دپاره جوړ نه دي چې دلته د ورک شوو شیانو اعلانونه وکړی شي چې فلانکې ورک دی او فلانکې سیز ورک دی او تاسو په هغې باندې خبر شئ مساجد د دې دپاره نه دي چې دلته خلق تربګنې وکړي دلته خلق حسدونه وکړي دلته خلق تعصبونه وکړي دا د مساجدو به احترامي دورونو دا د مساجدو تعظیم او قدر نه دی مساجد د بیع او د شرا ځایونه نه دي دلته به بیع او شراګانې نه کوي هغه بندگان چې هغه د بیع او د شرا شوقمن او راغبین دي په مساجدو کې به ناروا او بدعي امور نه ترسره کېږي د مساجدو تعظیم او احترام دا دی چې کله راننوځي د مسجد داخلېدلو دعا ووایه 2 رکعته المسجد وکړه او په مسجد کې د عباداتو پابند واوسېږه او کله چې د مسجد وځي د مسجد نه د وتلو دعا ووایه او په مینه او رغبت سره ووځه چې بېرته به انشاءالله زه راګرځم الله سبحانه وتعالی دې مساجدو ته قدر ورکړی دی دې ته احترام ورکړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو اعرابي او بانډچي راغی د مساجدو احترام او تعظیم ورته نه معلوم داسې خاص په طرف د مسجد کې بولو ته ودرېد هلته بولې کولې تش قضای حاجت یې کو صحابه کرامو ډېر په شدت سره هغې لره منع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مې منع کوئ ځکه داسې امکار روان کړی دی پرېږده چې د خپل حاجت پوره کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وروسته وفرمایل وای دا مساجد د دې دپاره جوړ نه دي ګوره چې په دې کې خلک ګندګۍ وکړي خلک په دې کې قضای حاجتونه وکړي دا مساجد دپاره د منځونو جوړ دي دا مساجد دپاره د ذکرونو جوړ دي دا مساجد دپاره د قرآن د لوستلو جوړ دي مساجد د دې امورو دپاره استخدام شي باید هغه امور په مساجدو کې ترسره نه شي چې د الله سبحانه وتعالی په دین کې د هغې وجود نه راغلی